اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. پښتونستان څلورلارې چې د کابل په زړه کې موقعیت لري، یوه له تاریخي څلورلارو څخه ده چې په وروستیو کې یو شمېر برخې نړېدلې او زیانمنې شوې وې او د اوبو فوارې غیر فعاله وې. همدې ارزښت ته په کتو د کابل ښاروالۍ رهبرۍ په ځانګړې پاملرنه د یادې څلورلارې د اوبو فوارې بیا ورغول شوې او نن د 1443 قمري کال د ذوالقعدې په 9مه نېټه د کابل ښاروالۍ د مالي او اداري چارو د مرستیال الحاج مولوي سید اسمت الله عاصم له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کابل ښاروال مرستیال وویل چې په ښار کې د ښاري ښکلا او بیا رغونې پروژو پلي کول دوام لري، ځکه ښاري ښکلا کولی شي ښاریانو ته ښه احساس ورکړي. د حفظ و مراقبت او ورسره د سرسبزۍ د ریاست په کوششونو او هڅو باندې لله الحمد دغه فواره هم د کابل ښاریانو د خوشحالۍ، د ښار د رونق او د خپل تاریخي اثارو د ژوندي کولو په بنا باندې ستاسو حضور ته وړاندې کوو. د پښتونستان څلورلارې د بیا رغونې په چارو کې د اوبو فوارو د تلې چپسکاري، رنګ، د کټارو پلو لارو بیا رغونه، د اوبو فوارې فعالول او د څلورو خواوو تنویر شامل دی. کابل ښاروالي د ټولګټو زیربنایي پروژو د پلي کولو ترڅنګ ژمنتیا لري څو د ښار په بیلابیلو برخو کې ښاري ښکلا رامنځته کړي. ټولو د ساتنې وخت دی، غرونه او دښتې هم په تمه زمون. اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی، اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.